نو زه ټول مسلمان ته دا درخواست کوم چې بعضی مسلمان دا وي یاره دا خو دواړه طرف مسلمانان دي. نه خبردار، امارت مسلمان خو دواړه مسلمانان دي او ته مقصد ته ګوري. د پاکستان مقصد، د پاکستان د جنگ مقصد هغه جنگي فی سبیل الطاغوت، د غیر الله د حفاظت لپاره، د کفر نظام د تحفظ لپاره. امارت اسلامي از الله شل ته افغانستان کې جنگي ما فی سبیل الله دی، د الله د دین د اعلی لپاره. زه تاسو ته وایم اے مسلمانانو ساده سوال درنه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العليا فهو فی سبیل الله. د چا جنگ چې د دې لپاره چې د الله دین او چې شدت د الله په لار کې دی، چې فوجان په کوم علاقه باندې غالب شي، فوج په کوم ځای باندې غالب شي، تاسو زه پښتنه کومه الته بدی جمهوریت نظام نافذي، الته بدی لاړ میکاله قانون نافذي او شریعت بنافذي. نو ظاهره خبره ده چې جمهوریت بنافذي، چې جمهوریت نافذي دا په سبیل الطاغوت دي، دا په سبیل الله نه دي. او که امارت اسلامي اعزها الله وادام عليها وادام ذلها ادام الله ذلها علينا، که امارت اسلامي غالب شي الته به اسلامي نظامي، الته به شرعي نظامي. لہذا جنگ د امارت اسلامي د مجاهدینو دا په سبیل الله دي، دا شهیدان دي. او جنگ د پاکستان او د پاکستانی فوج دا په سبیل الطاغوت دي، دا مردار دي. قسم په خدای دا شهیدان نه دي. لہذا مونږ له لګ سترګې کولاول پکار دي.